ذکر شاه زه د پېښور یونیورسټۍ د کلاس 3 امپلای اسوسییشن پریزیډنټ یم. غټه لویه مطالبه دا ده چې د دې نه مخکې صوبایي حکومت د کلیریکل سټاف ملازمینو لپاره د اپګریډیشن اعلان وکړو. موږ د دې صوبایي اسمبلی د اسمبلی نه د دې مشرانو نه دا د انصاف غواړو څنګه چې عمران خان په اسلام آباد کې د 100 ورځو نه زیات درنې ته ناست دی او د ګورنمنټ نه انصاف غواړي، د نواز شریف نه انصاف غواړي، نو دغه شان دی راشه عمران خان دې په خپله دلته وګوري چې موږ د اسمبلی ته ناست یو، دا د ټول پی ټي اي حکومت دی چې دې چا له انصاف نشي ورکولی، نو دا خلک بیا ولې د خلکو نه انصاف غواړي؟ موږ ټول ملازمین دلته راغلي او انشاءالله موږ به دا اپګریډیشن د کلاس 4 د کلاس 3 د ټیکنیکل سټاف د لیبارټري سټاف د ډریورانو تر څو چې موږ دا حق دینه نه وختي موږ به انشاءالله نن ټول ورځ دلته کېناست یو. دا وزیر اعلی ټیکنیکل سټاف دی په سترګو ړوند دی چې د خپل ډریور له انصاف نشي ورکولی. زه دغه ډریور ته یم چې دا وزیر اعلی په خپل ځای باندې پرېږده او مې راوله، دله روټۍ مه پخوه، دله کچن مه پاکوه، دله باتروم مه پاکوه، او که ته پاکې نو بیا مطلب دی ته زموږ نه نه دی چې انصاف نشي ورکولی. دی په اسلام آباد کې چې د انصاف نه وي او دغه انصاف دې پرې نن دې موږ دلته انصاف راکړي. زما نوم امیر سلام دی. موږ دغه سکرټر نه روانې پیدل او روډ باندې د سوري پله پورې. ولې بندې روډ؟ بس دغه سیالات دی د ملک، نو دغه چغې او سوري دي، چا سکیلونه نشته دی او چا ته ډوډۍ نه میلاویږي او چا ته چای نه میلاویږي.